لمر چې د رشاد په پنایو تا مرز روشنایی درنا تر پله سپیران بالو کې رڼایو. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درنو او محترمو اوریدونکو ستړي مشئ، الله پاک دی وکي چې تاسې ټول جوړ روغ او د صحت په جامه سنباله اوسئ. نن بیا هم د یوې اونۍ پس زه او محترم کاشفي صاحب تاسو په خدمت کې دا خپرونه چې رڼا تر پولې یا تا مرز روشنایي ده تاسو ته په ژوندۍ بڼه د شریعت غږ راډیو له څپو څخه په 93 FM وړاندې کوو. نن مو کومه موضوع چې تاسو ته ټاکلې ده هغه د کپ د لسمې په هکله ده چې د دوحې توافقنامه او د زبرځواک د نظامي او شکست په هکله ده چې انشاءالله څه مو چې چمتو کړي تاسو سره به شریک کړو او تاسې نه به هم په دې هکله واورو چې تاسو موږ سره څه لرئ. پیل به له محترم مولوي صاحب احسان الله کاشفي صاحب څخه وکړو چې هغوی تاسو ته په دې هکله څه لري. بیا به انشاءالله د خپرونې په نیمایي کې هم ستاسو نه په 0 شل 23 942 شمېره باندې ستاسو نظریات په دې هکله ځان سره ولرو. پیل به له محترم کاشفي صاحب څخه. بخیر سلامت باشین جناب شمس بزرگوار. من به نوبت خود عرض سلام و ادب خسته نباشید دارم خدمت شما و پرودوسر عزیز و انجینر سیوانی بخش تکنیکمان و شما شنوندگان دوست داشتنی. امید که تا این دم صحت و سلامت بوده باشین. بعد از مدت ها دوباره برگشتیم و موضوعی که هست تا مرز روشنایی برنامه را پیش میبریم. الله متعال همه شما خوبان را در جامعه عافیت و صحتمندی داشته باشد و ان شاء الله که ایام بسیار خوش و با برکتی را ان شاء الله پیش رو داشته باشین که همانا ان شاء الله ماه مبارک رمضان هم نزدیک است و پروردگار عزوجل تمامی خوشی ها و آرامش را نصیب همه ما و شما خوبان بگرداند. شنوندگان عزیز، قسمی که سیمس بزرگوار بیان کردن موضوع امروزی ما در رابطه با 10 هوت هست که یعنی این مصادف است با همان توافق دوحه که الله متعال عزتمندی نصیب ملت افغانستان میکند و ان شاء الله در رابطه با این توافق و اثرات مثبتی که بر جامعه افغانی و افغانستان داشت ان شاء الله در لابلای برنامه بیشتر صحبت میکنیم و امیدوار هستیم ما را دنبال بکنین و تا آخرین مرحله برنامه و در نیمه برنامه که دوباره بعد از وقفه میگردیم ان شاء الله که منتظر تماس و نظریات نیکی شما خوبان هم میباشیم. محترم کاشفي صاحب ډیره مننه ستاسې نه. بخیر باشه. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده له نن څخه 15 کاله وړاندې یعنی په 2020 کال د فروری په 29مه نیټه چې د کب د لسمې یا د هود د لسمې نیټې سره سمون خوري زموږ د ګران هیواد افغانستان نه د اشغال د خاتمې په اړه د افغانستان اسلامي امارت د سیاسي دفتر استازو او د امریکا متحده ایالتونو د حکومت استازو لخوا د اسلامي او عربي هیواد قطر په پلازمینه دوحه کې د نړیوالو په حضور کې یو تاریخي هوکړلیک لاسلیک شو. د هود لسمه د دوحې تړون 15 کالیزه سره برابره ده. 15 کاله وړاندې افغانستان اسلامي امارت او امریکا یرغلګر هیواد ترمنځ د دوحې تړون هوکړلیک لاسلیک شو. کله چې امریکا او ملګري ناټو هیوادونه افغانستان کې له بېساري نظامي شکست سره مخ شول او اسلامي امارت ځواکونو پر وړاندې خپل قوت له لاسه ورکړ
نو غوښتلې چې ژر د ځان ایستلو او د اوږدې جګړې پای ته رسولو لپاره یوه سیاسي لار رامنځته کړي. امریکا لا نورې ماتې او نړیوالې سټیج کې لا زوال مخنیوی په موخه اړ شو چې د دوحې تړون وکړي او افغانستان کې پر خپله نظامی او سیاسي ماته اعتراف وکړي. د دې تړون مهم ټکي د اشغال پای ته رسول، د اسلامي امارت پر مشرانو بندیزونه لرې کول او افغانستان خاوره د چا پر ضد نه استعمالول وو. 15 کاله وروسته اوس افغانستان یو ځواکمن اسلامي نظام لري چې اسلامي امارت لا هم د دوحې تړون ته ژمن پاتې شوی دی. امریکا د دوحې تړون په سلګونو ځله نقض کړی. افغانان د دوحې تړون د اشغال د خاتمې تړون په نوم یادوي او پر افغانستان د اسلامي امارت د بیا واکمنۍ پیلامه یې ګڼي. بلخوا د سیاسي چارو کارپوهان هم دا تړون د امریکا او د ناټو د نظامی او نړیوال سټیج کې د دوی د سیاسي زوال پیل ګڼي. د یادونې وړ ده چې افغانستان اسلامي امارت چارواکي امریکا ته ور یادوي چې د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي او د تړون له مخې پر افغانستان او اسلامي امارت پر مسؤلینو بندیزونه پای ته ورسوي. 15 کاله وړاندې د کب میاشتې په 10مه نیټه د شاوخوا 60 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په حضور کې له افغانستان څخه د بهرنۍ اشغالګرو ځواکونه د وتلو تړون د قطر په پلازمینه دوحې کې د افغانستان اسلامي امارت او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ لاسلیک شو. افغان مومن او مجاهد ولس د بهرنیو اشغالګرو پر وړاندې خپل سپیڅلي جهاد ته تر هغه وخته پورې دوام ورکړ تر څو یې نړیوال امپریالیزم د کبر او غرور له نیلۍ څخه راښکته او د خبرو میز ته یې کېناوه. د کب 10مه د نړیوال استکبار پر وړاندې د یو سرلوړي او باعزته ولس د بری تاریخي ورځ ده. افغانانو د دې تړون په لاسلیک کولو سره سره وکولای شول چې د امپریالیزم او د هغوی د متحدینو له 20 کلن اشغال څخه په بری او سرلوړۍ سره خپل هیواد او ولس آزاد کړي او همداراز افغانان وتوانېدل چې له دې توافقنامې وروسته پاشلي قومونه او پرګنۍ پر یوه ټغر سره راټول کړي. د هیواد ځمکنۍ بشپړتیا تضمین او تر واحد قیادت لاندې یو سوچه اسلامي مرکزی حکومت رامنځته کړي. آیا امریکا واقعا په افغانستان کې ماتې وخوړې؟ دا هغه پوښتنه ده چې زیاتره سیاسي او تحلیلي مجالس ګرم ساتلی دي. د دې پوښتنې ته هغه وخت سم جواب موندلی شو چې کله به چې افغانستان کې د اشغالګرو قواو د ځاني تلفاتو او مالی پانګونې همداراز په افغانستان کې د دوی د لاسته راوړنو ترمنځ یو محاسباتي بیلانس رامنځته او بیا قضاوت پرې وکړو. کله چې هم اشغالګرو ځواکونو ته په افغانستان کې درانه ځاني او مالي تاوانونه واوښتل، خو دوی د خپلو تلفاتو اصلي ارقام د خپلو ولسونو له سترګو پټ وساتل. په هغو تلفاتو چې دوی خپله اعتراف کوي د امریکایي ځواکونو او د هغوی د بهرنیو متحدینو د تلفاتو شمیر چې له 3570 تنو څخه زیات دی، تاییدوي دوی. د دې ترڅنګ د امریکا افغان متحدینو تلفاتو شمیره 9,000 تنه ته چې افغانستان پولیس او د اردو سرتیري پکې شامل وو ښودل شوي. همدارنګه د دې جګړې هغه ستر لګښتونه چې د امریکا او امریکایي مالیه ورکوونکو له لورې مصرف شول تر 2013 پورې 970 میلیارده ډالرو څخه لوړ محاسبه شوي دي. همداراز افغان امنیتي ځواکونه چې په تیرو 2 لسیزو کې د متحده ایالتونو له لورې د څه باندې 83 میلیارده ډالرو په لګښت جوړ او روزل شوي وو، دومره ژر او په اسانۍ سره تسلیم او وپاشل شول چې حتی امریکایي چارواکي هم حیران کړل. د افغانستان لپاره د یو غیر مشروع او ناکاره نظام چې د فساد، تعصب، بې اعتمادۍ او د قومي کشمکشونو پر بنیاد ولاړ و رامنځته کول.
داسې یو نظام چې له 2001 څخه بیا تر 2021 کال پورې په میلیاردونو ډالر د نړیوالې ټولنې لخوا افغانستان ورته ورکړل شول. له فساد سره د مبارزې لپاره د کرزي او غني د ادارې پر مهال لسګونه ادارې جوړې شوې، خو بیا هم افغانستان د نړۍ د فاسدو هیوادونو په سر کې پاتې شو. پورتنیو عواملو ته په کتو سره سړی قضاوت کولی شي چې امریکا و متحدینو یې په افغانستان کې بې له شکه د یو ستر زبر ځواک په توګه دا جګړه وبایلله او ستره نظامي او حیثیتي ماته یې وخوړله. بالکل الله متعال در رابطه با نصرت و پیروزی بندگان مخلص و با خدا و با تقوایش و همچنین مجاهدین بر حق و مجاهدین واقعی چنان بیان می کند. آیه 62 سوره انفال: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هو الذي ایدک بنصره و بالمؤمنین صدق الله العظیم. یعنی پروردگار عزوجل برای پیامبر صلی الله علیه و سلم این را بیان می کند و او را خاطر جمع می کند که ای حبیبی ما تو را کمک می کنیم، مدد می کنیم و کمک ما، مدد ما همراه تو هست و کمک و نصرت مؤمنین واقعی هم با تو هست. یعنی در اینجا الله متعال به پیغمبر صلی الله علیه و سلم به حبیبش این را بیان می کند که سرانجام پیروزی از آن اسلام است، سرانجام فتح و نصرت از آن اسلام و مجاهدین بر حق است. شما تشویش نکنین، ناراحت نباشین، کوشش بکنین، تلاش بکنین، ولیکن هیچگاه پریشان خاطر نباشین، به خاطری که پروردگار عزوجل آن وعدهش هست که برای انسانهای کوششگر و توانگر و کسانی که زحمت میکشند، تلاش میکنند در راه پیروزی و نصرت دین پروردگار، الله آنها را کمک غیبی میکند. شنوندگان عزیز بزرگوار، قبلا هم سایمسی بزرگوار بسیار توضیحات زیبا و همه جانبه را بیان کردند که توافق دوحه که در 29 فوریه سال 2020 میان ملت غیور افغان و مجاهدین بر حق و کشورهای متجاوز که در افغانستان حمله کرده بودند و تجاوز کرده بودند و آمده بودند این ملت را و این سرزمین را غصب کرده بودند از هر طرف، اینها نشستی میکنند. نشست به خاطر چی؟ به خاطر این که باید افغانستان از دست این غاصبان خلاص شود، از دست متجاوزین رها پیدا کند، رهایی بیابد. به خاطر همین بعضی قیودها مابین خود داشتند. قیودهایی بود که مشرکین و متجاوزین مطرح می کردند، قیوداتی بود که مجاهدین بر حق و مجاهدین پیش می کردند. خلاصه الحمدلله این توافق صورت می گیرد. مهم برای ما این هست که این توافق به وجود می آید، صورت می گیرد و این توافقی که صورت می گیرد در افغانستان عزیز اثرات مثبت بسیار زیادی دارد، اثرات مثبت بسیار خوب و همه جانبه دارد که ملت غیور افغان و جوانان افغانستان و کسانی که در افغانستان بودند آنها نفس راحت کشیدند. آنها بعد از این که این کشورهای متجاوز از این وطن بیرون می شوند، این وطن را ترک می کنند، فرار می کنند و فرار را برقرار ترجیح می دهند، آنجاست که ملت می داند که آزاد زندگی کردن یعنی چی، با دین و با ایمان زندگی کردن یعنی چی، با خاطر آرام به طرف مسجد رفتن، به طرف محراب و منبر رفتن یعنی چی. جان علما حفظ می شود، عزت علما حفظ می شود، وقار و آن جایگاهی که یک عالم دارد او را به دست می آورد. یعنی این همان موضوعاتی هست دوستان عزیز و بزرگوار که الله متعال نصیب ملت افغانستان می گرداند. و این 29 فوریه سال 2020 مصادف است با 10 هود که در اینجا 5 سال قبل این توافق صورت می گیرد و الله متعال همان عزت و همان سربلندی را نصیب امتی مجاهدی بر حق افغانستان می کند و پوزی بدبختی و خاک بر پیشانی مشرکین و متجاوزین و کسانی که غاصب هستند بر آنها می کوبد. شنوندگان عزیز و بزرگوار، ملت افغانستان یک ملت تشنه صلح، یک ملتی که تشنه قرآن، نماز جماعت، محراب منبر، کسانی هستند که اینها مردمان مذهبی، مردمانی هستند که با جان خود، با مال خود مذهب خود را میخرند،
خود را فدای راه دین میکنن، خود را فدای قرآن میکنن، خود را فدای راه شریعت میکنن، ولیکن نمیگذارن اساسات دینیشان زیر پای شود، نمیگذارن که دخترانشان خدای ناکرده بدنام شوند، نمیگذارن که خدای ناکرده کدام مشکلات فامیلی و خانوادگی به وجود بیاید. اینها هم تلاش میکنن. یکی را میبینیم در دعاهای نیمه شب بلند میشود، از خداوند فتح طلب میکند. یکی دیگر را میبینیم که با حضور فیزیکی در جمع میرود و از عزت و سربلندی و وقار ملت غیور افغانستان حمایت میکند. شرایطی که هست اونها مطرح میشوند. دوستان عزیز بزرگوار، وقتی که این صفحات قابل مطالعه هست، وقتی که این صفحات را ما مطالعه میکنیم، باور بکنین به همان دورانی میرسیم که فکرمان به همان صحنه میدانی میرسد که در صلح حدیبیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با مشرکین بنی هاشم و قریش امضا میکنن، به توافق میرسن و صلح میکنن. هرچه که کافرها بیان میکنن، هرچه که ابو سفیان بیان میکند، هرچه که سفیری بنی هاشم و قریش و ابو جهل اینها به پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان میکند، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میپذیرد، قبول میکند، مشکل ندارد. ولیکن ظاهرا درست است که به تاوان مسلمین واقع شد، درست است که ظاهرا مسلمان ها فکر کردن ما تاوان کردیم، ما نقص کردیم، برای ما مشکلات پیش شد، ولیکن الله متعال حبیب خود صلی الله علیه و سلم بیان میکند ما تو را پیروز میگردانیم. درست است که این توافق و این صلح حدیبیه این ظاهرا به تاوان شما هست و به نفع مشرکین هست، ولیکن الله متعال سرانجام پیروزی و نصرت را نصیب شما میکند. دوستان عزیز بزرگوار، انشاءالله که ادامه بحثی که در رابطه با نکات بسیار مهم و نکات بسیار جالبی که در این توافق وجود دارد، انشاءالله نوبت را میدیم به سایم سی بزرگوار، انشاءالله باز ما بیشتر صحبت میکنیم. مننه محترم کاشفی صاحب، تاسو نه واقعا تاسو هم په دې هکله ښه معلومات شریک کړل. جناب کاشفی صاحب، که چیرې موږ وګورو افغانانو ته الله پاک دا ویاړ ورپه نصیب کړی چې خپل په خاوره کې هیڅ وخت متجاوزینو ته یعنی خپل په خاوره کې اجازه نه ورکوي. که وګورئ په تیر یو پیړۍ کې دریو سترو امپراتوریو ته د افغانستان ملت شکست ورکړی دی. که وګورو انګریزانو ته چې په هغه قوت وو چې د دوی په خاوره کې به په یو طرف ته به مر ژږېده او په بل طرف ته به مر کته کېده، یعنی د دوی د امپراتورۍ دومره غټه ساحه د دوی په لاس کې وه، خو بیا هم الله تعالی دوی ته د افغانانو په لاس شکست ورکړ. همدارنګه که راواخلو په روسانو ته چې روسیا ټولې آسیای میانه دوی سره وه او دوی یعنی دومره زبر ځواکونه و چې حتی خلکو به ویل چې د روس خاصیت او یا عادت داسې دی لکه کله چې فیل چیرته پښه ږدي نو حولې یوه پښه مخکې وړي او هلته ګوري چې زما دا پښه چې کله کلکه شوه په ځمکه کې بیا بله پښه پورته کوي، نو چې کله د فیل پښه په یو ځای کې ونښته بیا د هغه پښه ایسته کول ډېر مشکل او محال خبره ده. خو موږ ولیدل چې افغانانو ته دا افتخار بیا هم الله تعالی ورپه نصیب که چې دوی به هم د افغانانو په لاس ماتیږي او د دوی هغه امپراتورۍ هم سره ماتې شوې چې موږ ګورو د افغانانو د شهامت او د شهادتونو د میړانې په برکت نن آسیای میانه کې اکثره ملکونه ځان ته استقلالیت لري. او بیا چې راشو په دې عصر کې د دې عصر د ټکنالوژۍ په عصر کې چې خلک وایي داسې آلی دي چې د ځمکې لاندې یو انچ شی هم کوي د دوی نه نشي خطا کېدلی، لیکن اوږدترین جنگ امریکا دلته راغی، ځان مصروف کوي، په ډېر تاوانونو سره آخر دې ته مجبور شو بیا هم چې د دغه غیور او زړور خلکو ملتو مجاهد ملت په واسطه الله پاک دوی ته شکست ورکه او دا ویاړ بیا هم افغانانو ته په نصیب که چې تاسو یاست چې غټې غټې امپراتورۍ ته مو شکست ورکوي. په څنګ د امریکا کې که تاسو ناټو وګورئ چې ناټو هم یو غټ قوت دی، د اسیا میانه ملکونو یو غټ اتحادیه ده، یو غټ قوت دی، خو الله پاک ناټو سره د امریکا هم بیا د افغانانو
د میړانې او شهامت او د سترو قربانیو په سره دوی ته شکست ورکړه. افغانانو ته دا ویاړ بیا هم الله تعالی ور په نصیب کړه او تر هغې پورې افغانانو ته خدای پاک داسې یو اسلامي غرور ورکړی که د دوی د ځان په ختمېدو وي که د دوی د وطن په خرابېدو وي، خو هر څه دوی په ځان مني، ولې د اغیارو یا د نورو متجاوزونو قدرت نه پرېږدي چې د دوی په خاوره کې وي او په دوی حکومت وکړي. دا ویاړ بیا هم واقعا په داسې یو عصر کې الله پاک افغانانو ته ور په نصیب کړی دی. په هر صورت په دې به نور هم وغږیږو، په تفصیل سره لاړ به شو چې انجینر صاحب او پروډیوسر صاحب راته اشارې کوي چې یوه لنډه دمه به واخلو. دمه اخلو، له دمې بعد به انشاءالله بېرته راوګرځو. په 0 کې به تاسو نه هم په دې هکله ستاسې نظریات واورو. لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه. اگر نمازگزار میدانست تا چه حد مشمول رحمت الهی است، هرگز سر خود را از سجده بر نمی داشت. هیڅ کله هم خپل مونځ مه پرېږده او مه یې له خپل وخت څخه ځنډوه، ځکه دا ستا د ګټې هغه پاڼه ده چې هم په دنیا او هم په هغه ورځ چې الله تعالی یې په اړه فرمایي. ژباړه، یعنې په هغه ورځ چې مال او اولاد پکې چاته ګټه نشي اړولی، ستا لپاره په کار درځي. دزداشتنی ترین کارها نزد خداوند جل جلاله نماز اول وقت، سپس نیکی به پدر و مادر و سپس جهاد در راه الله جل جلاله است. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك. باز هم شنوندگان عزیز بسیار خوش آمدین. امید که صحت سلامت بوده باشین. تا این دمو برنامه ما را هم دنبال کننده بوده باشین. شما میتونین که به شماره 020 23 10 742 انشالله که تماس بگیرین و صدای ما را از رادیوی ملی افغانستان و شریعت شنونده هستین. میریم تماس رو بگیریم. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر معظم معزز آلی قرد سایم صاحب و همچنان حضرت قاری صاحب کاشفی صاحب بزرگوار، شکر که صدایتان میشنوم. زنده و سلامت باشه، مانده باشه. دیگه جای وقت نمیسازم صاحب. دیگه به قدم اول امی مای مبارک خجستره، مای فضیلته، مای رحمته بر تمام مسلمانان جهان و مخصوصا مردم افغانستان رنجیده تبریک میگم صاحب که تا پایان عمر در فضیلت علای بینیاز باشن و یک مای اطاعت عبادت مای نزول قرآن عظیم شان است. بالکل بالکل. و دیگه روز تاریخی که امروز گفتیم صاحب، امی ما مردم
افغانستان بریم همین خدا را بالای سر خود حاضر ببینیم که همین دولت سابقه که 20 سال بودن چی کردن و همین دولت امارات که روی کار شده الحمدلله شکر ببینن که در مثال حوالی که آمدن اینا چی رقم بود، سال دوم چی شد و سال سوم چی شده و فعلا در این عرصه ببینن در این عرصه ساختمان در عرصه چور و چپاول در همه عرصه ها پرحرفی زیاد نمی کنم چقدر تحولات در افغانستان رخ داده است و همینایی که سابق بودن در 20 سال چه خدمتی کردن که باز دوباره سر بالا میکنن برای نابودی محو چیز مردم افغانستان به ضرر افغانستان خلاصه است ایشون دیگه شکر که صدایتان شنیدم در پرتو حضرت حق باشین حج داره نصیبتون شود و سلام احترامات قوی خود به حضرت رحیمی صاحب استاد عبدالله و محترم دکتر صاحب خلیل خان و دیگران صاحب یارمت غمخواه صاحب مدرسه صاحب بزرگوار حضرت سردار زاده صاحب نابینا صاحب و تمام همصنفیای مرد روشنایی خود میرسانم. زنده و سلامت باشه صاحب. روزهای مبارک با خوشی و خوبی سپری نماییم صاحب. بخیر و سلامت باشین جناب سلطانی سی بزرگوار. الله متعال شما را سلامت داشته باشه. واقعا بسیار زیبا بیان کردین. نه ان شاء الله افغانستان چنان خاک دارد که هیچ گاه ظالمین را نگاه نمی کند. بعد از یک مدتی با یک عالم بدبختی و روسیایی آنها را از خود میراند. تماس دیگر را میگیریم. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. تشکر صاحب څنګه جوړ په خیر او ورځ په خیر. الحمدلله ان شاء الله تاسو خیریت دی. و شکر ده الحمدلله. تاسو هم جوړ ده. ټول مجاهدینو مسلمانانو افغانانو ته سلامونه وایم. علیکم السلام و رحمت الله. مهرباني. ډیره مننه. ځان مې معرفي کوم. اسامه یم د هلمند شورا میدان څخه. نو زه په دې باره کې د سرور غږېږم. موضوع مو واورېدله. دغه په افغانستان کې خو په دا تېر اشغال کې ډېر ظلمونه وشوله. دا خو هغه چاته معلومېږي چې هغه په هلمند کې و یا په کندهار و یا په دا جګړه ییزو سیمو کې و. هغه شمالي ولایتو کې به هم خامخا ځینې جنګونه و خو دلته زور و. هلمند د افغانانو یو مابینځ و چې د جنګ او د نړۍ زور دلته په هلمند کې وخته. هر غربي هېواد به دلته راتلی ځان د هېواد په هلمند کټی او بېرته به مات روان و. هلمند ډېرې قربانۍ ورکړلې او افغانستان کې داسې خلک هم وو چې ویل دي چې زه د پنجابي غږ وانه اورم ما ته ډوډۍ خوند نه راکوي. هغه به راتللی دلته به په هلمند کې پر مسلمانانو ماشومان باندې بې بمبارونه کوله او حتی داسې ظلمونه یې وکړله چې د راډیو سیخ بیا کش کړی و. لا بیا ټک پر وکړئ چې هغه به خبرونه اورېدل د هغه کافر به شهید کړي. داسې ظلمونه وکړله او شکر ده الحمدلله. ډېر امنیت دی. اسلامي نظام دی خو شکر ده الحمدلله چې اشغالګر مات شوله او دا به د ټولو امریکایانو دپاره یو سبق وي. بیا به افغانستان ته هېڅکله را نه شي. خو اوس دوی دا لاپې وایي چې موږ بیا خپل سلای غواړو یا هوایي میدان غواړو د بګرام. خو دا ماتې اوس خپل هغه ماته په یېروي. خو بیا هېڅکله دلته نه روس راتلی شي نه برطانیا راتلی شي نه نور امریکایي ځواکونه راتلی شي. افغانستان خپلو ته ځان معلوم کړي اوس او ګرد نړۍ ته معلوم شو چې په وسله او په پوځ جنګ نه کېږي. غیرت و مسلماني پکار ده چې موږ افغانان وکړي. بلکل. ډیره مننه محترم اسامه ورور د هلمند ولایت څخه. واقعا تاسې په داسې ځای کې وایي چې ډیر مشکلات وو. واقعا موږ هم دا درک کوو او خو دا اسامه وروره همدا ستاسو قربانۍ وي. داسې د نورو ولایتونو د ملت او د خلکو قربانیو نتیجه وه چې د همدغو ستونزو په برکت و چې خدای پاک یو اسلامي نظام رامنځته کړ چې نن ټول افغانان پرې افتخار کوي او ویاړي پرې. بلکل. تماس را بگیریم. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم محترم. علیکم سلام استاد محترم. علیکم سلام. جناب استاد مهربانی. نظام اسلامی بیرق دایره و آزادی ملک برتان مبارکباد میگم. تشکر. الحمدلله که بعد از 21 سال مبارزه به شهادت 1 میلیون جوان آزادی سرزمین و با تلفات هزاران
مشکل دیگه این ملک آزاد شد. دهم بود روزی است که جناورها در مقابل نظام اسلامی شکست میخورند، در مقابل سنگرهای مجاهد سرشون خم میشه. الحمدلله که دو زمان بیش از 150,000 مجاهد در 17 ولایت افغانستان امریکا را برباد کردند، سنگرهای شمار کردند. امریکا وقتش با تلفات 17,000 زخمی خود و کشته خود از افغانستان مجبور شد که بقا و فرار بگذارد. بعضی کسان در این ملک فیدن، بعضی جوچه های استعمار هست که امروز میگن که امریکا روی سازش این ملک برآمده. ما برشان میگم که امریکا به این خاطر آمد تلفات داد که این ملک ادخال کنه، ولی خداوند این ملک از روزی که این کائنات حق کرده این ملک به خاطر سرکوبی ستمگران انتخاب کرده خداوند. این فیصله ارادی خداوند است. این سرزمین به خاطر سرکوب ستمگران و واقعیان و کسرها انتخاب کرده. امریکا به اختیار خود نبرامد، امریکا روی سازش نبرامد، امریکا روی فشار و روی مبارزه و جهادی که در این ملت دید. همین جو بایدن جان از مغز متفکر امریکاست. این آدم دید که اگر ما وطن خود از افغانستان نکشم در ظرف 6 ماه بعد امریکا با 52 تا تقسیم میشه، که بروسا تقسیم شد. اینو درک کرد که ملت امریکا در مقابل ما میخیزه، امریکا اصلا میره. بنان اونا تصمیم گرفتن که وطن خود از افغانستان بکشن. بنان همی کسایی که میار ساره میزنه یکم خجالت بکشن، چون این ملت نمیشناسه، چون از این ملت نیست. ما براتون میگم که امروز الحمدلله به اون سرزمینایی که فسق و فجور و فحشا بود، ظلم بود، امروز اون سرزمینها و مدارس و مکاتب و فنکشنات تبدیل شده. به اون سرزمین فعلا ذکر الهی میشه. بنابراین ما روز 10 اوت و ملت مسلمان مبارکباد میگم. اگرچه امریکا در تعهداتی که با ملت مسلمان که تصویب نیست، که ولی امروز میخوانه که از این کنفرانس، از این مجلس پای خود بکشه، در حالی که تو پای کشیدن نمیکنی. در اونجا روزی که مجلس داری شد 15 ولایت مملکتی که در شورای امنیت زیر نظارت داره، در اون مجلس شیشته بود، اون ورق امضا کرده که امریکا بعد از اینکه نظام در افغانستان تشکیل میشه، نظام همکاری میکنه، آبادی های ملک میکنه، افغانستان و ایران جور میکنه. به اون تو امضا کردی، تو از این مجلس پای کشیده نمیتونی، به خاطر اینکه تمام ملل متحد کرد میخیزه. الحمدلله که امروز ما در این یک نظام داریم، یک امنیت داریم، یک باسازی در این ملک است، با افغانستان اخوت است، برادری است. در 35 سال، در 45 سال فاصله هایی که در بین ما کشیده بودند، جوچه های استعمار حالا مرد میزنند، حالا هم صدای جان زدن میگه که ما حکومت فدرالی میخواهیم، ما حکومت بی‌حسابی میخواهیم. ما کنیم برادر به تو کس حق نمیده. این بود در پیش ما یک پشا نیست، یک پشا نظارتو نداری. امروز این ملت تصمیم خود گرفته، امروز این نظام به میان آمده، امروز 10 میلیون فوج مسلح که همش اساکر نظام اسلامی امروز این نظام ساخته. تو کجا؟ تو کی به این دریجه فیصله و تطبیق کنیم؟ الحمدلله که امروز ما امنیت داریم، در فضای امنیت هستیم، در فضای برادری هستیم. اون فاصله هایی که به نام قوم و سمت و گروه و مذهب و دین آن در بین ما کشیده بودند، امروز ما یک ملت هستیم. امروز هر کسی که لا اله الا الله میگه، عضو دین اسلام است، برادر دین اسلام است. امروز 45 میلیون انسان در زمین همه عضو امارت است، همه کسی نظام دفاع میکنه، با سر جان دفاع میکنه. و اگر کسی تعرض کنه ما خود تعرض نمیکنیم. ما خود دست انسانیت ما، اخلاق ما، برادری ما به طرف تمام جهان درآمد. باز اگر کسی سر ما تعرض کنه ما جواب جان شکر میدیم. ما این دفعه 45 سال اثبات میدیم به خاطر حفظ دین نظام. ما کشنه خون میکنیم، روزی میگیریم، ولی از دین نظام دفاع میکنیم. بخیر باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بخیر سلامت باشین جناب استاد عزیز. چراغ ظلم و ظالم تا دم محشر نمی سوزد. چراغ ظلم و ظالم تا دم محشر نمی سوزد. اگر سوزد شبی سوزد، شبی دیگر نمی سوزد. یعنی واقعا الله متعال ظلم و بدبختی که در این وطن حکم فرما بود، الله متعال تمامش را نیست و نابود گردانید و پروردگار عزوجل همیشه نظام قرآنی را در این سرزمین حاکم داشته باشد. میریم تماس دیگر را میگیریم. السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. علیکم سلام و رحمت الله و برکاتو. ګران ورور له کومه ځای او څوک؟ بغلان ولایت عبدالخالق. بغلان ولایت څخه عبدالخالق ورور، خدای دې راوله، خدای دې وکړي جوړ صحتمند اوسې. د خپرونې موضوع خو به مو انشاءالله اخیستې وي، څه ویل لرئ؟ ازادي بالکل ازادي، د دوحې تړون، افغانستان نه د اشغالګرو وتل او د هغوی ماته، دا ټول مسایل دي. بالکل الحمدلله ثم الحمدلله، د الله لوی احسان او فضل ده او د غیور و قهرمان ولس د جهاد نتیجه رب العالمین داسې ازادي موږ ته راکړې ده. نه په شرق کې ستا او نه په غرب کې داسې امنیت ته، د قوت و نه قوم پرستي سته، نه لسان پرستي سته، نه ستم پرستي سته. رب العالمین هغه ټول هغه کفارو اشغالګرو چې دلته راوړي چې هم موږ مسلمانان هم په جنګ کې زخمیانو غږ هم قوم پرستي و نجات پرستي و سم پرستي راوستلې او هم خدای ورکړه کړله. هم جنګ امن و امان دغه شاتې به چې جنګونه شو، توپونه به وشو، چې ان حیوانات و اشجار ونې بوټي دا د دوی تقاعد ضرر باندې وو، د دوی له یصلحو له لاسه د دوی نه لا رب العالمین اوس هغه په امن و امان بدل کړه او د دغو مجاهدینو د وینو چې د الله پلار کې فدایت پرې تویې کړلې، د دغو برکت باندې رب العالمین ډېر خاص راوستل او ډېر استقلال. او دا کفار چې غواړي چې بیا راشي، بیا موږ بیا تر څو پورې چې آخره لمحه زندګي د موږ وي، موږ دوی سره جنګېږو، موږ جهاد سره هغه د علاقه سره نه کړي او دا راځي کېږي او نور مسلمانان دې په دې باندې چې هغه مستضعف مسلمانان ته نه پوه شي ولېدلي په دې باندې نه دوکه کېږي چې دا به امریکا راځه چې په دا خوشي په دا وکړو. موږ مسلمانان موږ د اسلام له ادنا جزئي نه موږ دوکه کېږو. رب العالمین فرمایي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الله وایي هرګز تا نه راضي کوي محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، تا نه راضي کېږي دا یهود نصارا په څوک تابعداري ونه کړي، د دې ملت دي تابعداري ونه کړي، دا نه راضي کېږي، دا کفار دي، دا یهود نصارا دي. الحمدلله زموږ ډېر ښکلی نظام ده، ډېره ښه ازادي ده، امن او امان ده. رب العالمین دا تر ورځې قیامت پورې دایم او قایم او زموږ مراد الله تقیا او صلحا او نور هم جوړ کړي. څوک اشتباهات هغه د رب العالمین څخه ډېر ښکلی او ښه آزاد رب العالمین دې ټولو ته، ټولو مسلمانانو ته، خصوصا د افغانستان مسلمانانو ته تبلیغ کړي او الله دې قیام د قیامت پورې موږ نه دا نظام نه اخلي. الله دې نور هم نیک او حق ورته وګوري. ډیره مننه محترم عبدالخالق ورور د بغلان ولایت څخه. حقیقتونه د ټولنې مو بیان کړل. واقعیت همداسې ده چې یعنی واقعا که سړی داسې فکر وکړي په یو هیواد کې چې 45 کالونه زیات جنګونه وي، بې نظمیانې وي او بیا داسې حکومت راځي چې پکې مکمل امن دی، په هر وخت د شپې د ورځې هر خواته تلی شي، هر څه بزنس تجارت کولی شي، دا یو غټ نعمت د الله تعالی د خوا موږ باندې پیرزوینه شوي چې د ده باید موږ شکرانه وباسو. تماس را بگیریم. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. محمد ولی د میدان وردګ ولایت څخه تماس کوم. محمد ولی وروره د میدان وردګ ولایت څخه ستړی مه شې، الله دې راته جوړ و صحتمند لره. څه لرئ خپرونې ته ورور؟ سلامات وي. فقط دوې کلمې شعر درته وړاندې کوم دی مخاطب د عشق خلګرو. مهرباني وکړئ. د وردګ ځوانان فلسطین ته دي روان، په اسلام باندې خپل سر ورکوم، نکاح د حورو غواړم، خدای ته به ولور ورکوم، خدای ته به ولور ورکوم. دا مې پیغام دی ورور. الله پاک دې راته تل ژوندی صحتمنه او د ایمان په جامو لره. محترم ورور محمد ولی د وردګ ولایت څخه. واقعا د وردګ ولایت او د میدان وردګ ولایت مجاهدینو ډېرې زیاتې سرښندنې او قربانیانې ورکړي. د دې نظام په راتلو کې الله دې تاسې دا قربانیانې خپل په حضور کې قبولې او منظورې کړي. تماس دیگری داریم. السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام و رحمت الله وبرکاته. کابل رادیو دو
شریعت غږ او ملي رادیو د بلې والي مهرباني وکړئ. غازي صاحب تا ته سلام کوم، د نجیب جان ته سلام کوم. خدای دې وکړي چې تاسو کابل منظور کړئ په صحت راته ووایئ. ډیره مننه محترم ورور. له کومه ځای څخه خوست پکتیا یا د ګردیز څخه کوم ځای مړی کوي؟ خوست ولایت نه یم، یعقوب مبینا یم، دواړو سترګو ماین ویلی وم. ورجان رادیو را سره نه وه چې تکیب کړي وي وه، موږ ته د 9 میاشت په معاش راکړی وو. د زه نه پاتې یم چې درجې ته موږ ته د نوره راکوي، که دا نوره نشته امکانات دي. انشاءالله په دې هکله به مقاماتو خپل کار کړی، تاسو راډیو تعقیبوئ، انشاءالله چې ښه خبر به واورئ ستاسو د معاشاتو په هکله انشاءالله خدای کول. الله مو دنیا آخرت ته ښکلې کړه. بس دغه غږ دې نه اورېدل چې ما چې د افسر اکان تشي داخل خانې مدیر بهي کمزوری اقتصاد نه بهي اقتصاد کمزوره ده. بس الله مو دا بچیا په مخه بوزي تاسې دا لار ژوندي راته لري. ډیره مننه محترم ورور. الله دې ژوندی لره، الله دې زموږ تاسو ټول مشکلات د غیب د خزانو څخه راحل کړي. جناب کاشفي صاحب کې اجازه وي یوه لنډه دمه به واخلو، دمې وخت دی، پس له دمې بیا هم بیرته راوګرځو، بیا به هم تاسې اړیکې له ځانه سره ولرو. یوه لنډه دمه. له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا مرچی دار شاپ پنایو تا مرز روشنایی. در این برنامه موضوعات دینی، تربیتی و اجتماعی برای شما نشر می گردد. آداب اجتماعی یکی از موضوعات مهم و عمده در شریعت اسلامی می باشد و این آداب همه از برکت آزادی و برکت استقلال به وجود می آید. این برنامه را از شنبه تا پنج شنبه به طور زنده از ساعت 11 الی 12 قبل از ظهر از رادیوی ملی افغانستان و رادیو صدای شریعت و تکرار آن را هر شب از ساعت 9 الی 10 از رادیو صدای شریعت 93 FM شنونده باشید. دمنی محبت امارات حقتون که دا امت شریعت غږ درنوي FM. منی محبت امارات حقتون که دا امت امارات. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. و باز هم شنوندگان عزیز بسیار خوش آمدین. امید که تا این دم ما را دنبال کننده بوده باشین. میریم تماس دیگر رو میگیریم. السلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. تماس شما وصل است، میشه صحبت بکنین. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم. علیکم السلام میروانی. الو. صدای شما برادر می آمد ولیکن به فکر مشکلی بود. بریم تماس دیگر رو میگیریم. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب یاجی بزرگوار زازایی سیب انشالله که خوب هستین. تماشی کاشفی سلطات وفاین سلطات او د تاسو رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته د مینې ډېر سلامونه وایم. علیکم السلام. الله متعالی عزتمند داشته باشه. رئیس محترم مهربانی. خفا ماشي صاحب نو دا خو ډېره ښه موضوع ده صاحب، او دا چې موږ ټوله لاسته راغلي دی ډېره بختور یو. بالکل. او په دې هکله زه یو بیټه تیز یو بیټه تیل لرم که تاسو اجازه وي. مهرباني حاجي صاحب. وطن کې سوله د وحدت دی، خوندي د هر چا پات عزت دی، خطرونه نشته امنیت دی، د مجاهد دا برکت دی، هر مجاهد په سر لنګې لاس کې
که پستی مزه کوینم بله شکیل دا شده امینی بکر زندگی دم خلو خندرده که هر سری دم رام کرده کری هر زیگی دم رکری پاک رب آزادی دم و شالوگی اتن که نشتر دخمن تو پیچنگونم ادای مارد جین ملاتریم زی افترمی دخمن دمان زورمم خدای تو غد غمی اختکی فوق زمین گفتن که بیا جنگ جوروینه و خدای مشتارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بخیر سلامت باشین جناب رئیس بزرگوار، تشکر زیاد. جناب رئیس بزرگوار، وقتی که توافق دوحه صورت میگیرد در افغانستان چندین نکته بسیار مثبتی پیش می آید. اولین نکته پایان جنگ در افغانستان است که جنگ و بدبختی از افغانستان خلاص می شود. دیگر یک زمینه بسیار زیبایی برای صلح پایدار در افغانستان پیش می شود که افغانستان همیشه می تواند با یک عالم صلح و مصلحت و برادری کنار هم زندگی بکنند. نکته دیگر ایجاد و فرصت بازسازی افغانستان است، یعنی همین فرصت ها ایجاد میشه تا افغانستان بار دیگر بسیار زیبا و خوب این بازسازی شود و بسیار زیبا پیدا شود و دیگر کاهش حضور و حتی عدم حضور نظامیان بیگانگان در افغانستان است. اینها همه دیگر نمیتونن در این وطن تحمل کنن و این وطن را ترک میکنن و این وطن به صاحبان اصلیش باز میگردد. بریم تماس دیگر را میگیریم. السلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام. مهرباني وکړئ محترم ورور د لوګر ولایت څخه دغه یو نفر مولوي صاحب چې ترجمه کوي دغه نوم چې راو دغه دا کم په هغه په کې په بازار کې پیدا کیږي کله مولوي صاحب نو مو په سره مې کوله ترجمه کوي تاسو رادیوګانو کې محترم ورور هغه خبرونه په ژوندۍ بڼه هر ورځ د پس لدی په بازارونو کې پیدا شي، خو فلحال هغه د مولوي صاحب نوم راته وایي نوم یې د لوګر نه راکړو پنځه وارې شپې د ورځې ټلیفون کوم درون ورور مو د لوګر څخه اړیکه نیولې او پوښتنه یې کوله چې دغه کم تفسیر چې زموږ د راډیوګانو له لورې نشر کیږي نوم یې څه دی او په بازار کې پیدا کیږي د دوی سیډیانې یا کسټې که نه. انشاءالله چې پیدا به شي او تاسو یې تعقیب کوئ انشاءالله تاسو مشکل به حل شي. په هر صورت دروند ورور زموږ چې اړیکه نیولې وه د شرایطو په هکله یادونه وکړه د تیر جنګونو لاړ به شو دا اړیکه چې پرې نه شي بیا به انشاءالله پرې خبرې وکړو. السلام علیکم ورحمت الله. علیکم السلام. ګران ورور غږ مو نه راځي، که ځای مو یو څه تغییر کوي تر اوس تاسې غږ موږ واورو. درنو اوریدونکو چې کله اړیکه نیسئ نو خپل ځای داسې سم انتخاب کړئ تر اوس تاسو غږ موږ په اسانه سره واورو او مطلب مو پوه شو چې تاسو څوک له کومه ځای او په څه موضوع سره خبرې کوئ. د امریکا او متحدانو برید ټول ملت غندي. دوی تیروتنه وکړه چې افغانستان ته راغلل، خپله هم تباه شوه او د افغانستان ملت هم په ازموینه کې واچوه. که چیرې موږ وګورو زموږ ملت په ټولو 100 کلونو کې دغسې خوشحاله ورځ نه ولیدلې. په هر کور کې یو شهید و، ټپي به و او له هر کوره به یو بندي و، خصوصا هغه ولایتونه چې جنوب غرب طرف ته دي. نو دا ولایتونه کې ډیر مشکلات لکه هغه ورور چې د هلمند او اسامه ورور اړیکه نیولې او یادونه یې وکړه چې حتی وایي موږ به ډوډۍ خوند نه راکوه چې د تیارو غږ به نه وه، یعنې یا د B-52 او د هلیکوپټرو او د جنګي تیارو غږ به نه وه، موږ ته به لا ډوډۍ خوند نه راکوه چې ولې نن تیاره نه ده پورته سوې. نو دا هغه مشکلات وو چې دې ملت ولیدی. او بله دا چې همدارنګه هیوادوال هم په دې باور دي چې د امریکا په مشرۍ لویدیځو هیوادونو په افغانستان کې د خپل 100 کلن حضور پر مهال هیڅ بنسټیز کار نه دی کړی. موږ ټول شاهدان یو، جز د دې چې په بعضې ښارونو کې نمایشي کارونه دوی کړي وو چې خلکو د غولولو دپاره، ولې په مجموع افغانستان کې ډیر بد حالت و چې اوس که هغه دوستان ورونه که چیرې سفرونه وکړي دي ولایاتو ته بیا به دوی خپل حقیقتونه په سترګو وویني. تماس داریم. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. الحمدلله بخیر سلامت باشین.
هم الحمدلله په دې خپله چې د افریقا نه سره دې تم د میدان وادارو چې زه به د احمدي د میدان وادارو نه څنګه راځي مهرباني وکړئ محترم ورور. دې تم ډېر مشکلات وو ډېر واقعا خلای ورځ خو په دې دا حکومت دایم لري خو په دې موږ سره نه کوي. امين. نو تاسو کومه خاطره لرئ د وردګ ولایتو کې کومه خاطره کول لرئ؟ ټول هغه تاسو بمبورونه وغه کړی دي چې واقعا الله پاک دې تاسو الحمدلله قرار ده. الله دې تاسو ته اجر درکړي، تاسو دې راته ژوندي اوسئ. دا د خلکو د قربانیو نتیجه وه چې نن خلک په ټول افغانستان کې امنیت او خلک ګرځي. جناب کاشفي صاحب کله کله موږ د سوشل میډیا د لارې بعضې منفي خبرې اورو، خصوصا هغه افغانان چې د وطنه وتلي او کله زړه ښه کوي چې راشي نو د دشمن د تبلیغاتو د لاندې راځي چې ګواکې تاسو مه ځئ، وضعیت د افغانستان ډېر بد دی. خو زه خپله سترګو لیدلی حال وایم چې ډېر اکثره دوستان چې زموږ راغلي چې کله دوی ګرځي د میدان وحي نه چې راوځي بیا په ولایاتو ولسوالیانو کې ګرځي چې بیرته دوی ځي، دوی خپله یو داسې پیغام د حقیقت په اساس هلته رسوي چې هیڅ مشکل نشته، امن دی او امنیت دی، اسلام حاکم شوی، یوه مرکزي قومنده یوه مرکزي حکومت حاکم دی په ټول ولایاتو کې. یوه خبر ده که په شپې یا ورځې چې هر خواته ته غواړې تلی شي نو دا یو ډېر لوی غټ نعمت دی چې الله پاک دې زموږ څخه دغه نعمت نه اخلي او خدای پاک دې موږ ته قوت د دې راکړي چې د دې شکرانه وباسو او د هغه خلکو درناوی وشي چې په دې لاره کې خپلې وینې قربان کړي او دا ازادي د ملت او د خلکو ته راپه نصیب کړه. د افغانستان کې د امریکا حضور چې د کب لسمه د ښکېلاک پای او د اسلامي امارات د بریا ورځ ده، موږ له دغې ورځې ملاتړ کوو. په افغانستان کې د سرتاسرۍ سولې ته خوشحاله یو او په هیله یو چې که خدای کول دا سوله به تل وي او زموږ ګران هیواد به په راتلونکي کې په هر ډګر کې د سیالانو سیال شي انشاءالله. د دوحې هوکړلیک له 18 میاشتو خبرو اترو وروسته په 1998 لمریز کال د کب په لسمه د امریکا متحده ایالاتو او اسلامي امارت د استازو ترمنځ او د ګڼو هیوادونو او 3 نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د قطر په دوحې کې لاسلیک شو او دا د اوس موږ او تاسې ټول په یو آزاد مستقل او اسلامي وطن افغانستان کې شپې سبا کوو چې دا ډیر د شکر ځای دی. بالکل تماس را بگیریم. السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تاسو محترمه تاسو سلام کوم او تاسو درنو همکار ساين صاحب ته د تکنیک په چارو کې چې هر قدرمن انجینر ورناسي افغانستان ملي راډیو ټول فوجونه کسانو ته تاسو مشر ضابط او تاسو د سپورت لارې نه د افغانستان شریف ملت خپل پښتانه مینه سلام علیکم. بخیر سلامت باشین. آبینو سی بزرگوار وقتمانم بسیار ختم است. اگر کوتاه پیامتون برسانین. نو ګرانه پیام کوم دغه دی. الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو او دغه شان نظام او دغه شان خلکو موږ تیږي وګیو الله رب العزت موږ باندې حاکم کړل. ډیر کله موږ دا د نظام په انتظار کې چې الله رب العزت افغانستان کې امن راوړي، صلح راوړي. ډیره مننه محترم نابینا صاحب د ډیرې بخښنې سره تاسو خبرې دي انشاءالله په موږ قرض وي بیا به انشاءالله سره خبرې وکړو. تر بلې خپرونې اجازه راکړئ. د خدای په امان نیکمرغه ورځ. خدا نگهدارتان. والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه
الواحد الحي كذا المليك